دوستانو نننۍ ویډیو زمونږ د پښتو مشهور اداکاران چې جهانګیر خان او محمد حسین سواتي په باره کې ده چې محمد حسین د جهانګیر خان نه ولې خفه دی او په څه ګیلمن دی. نو راځئ چې د ټول حقیقت نم خبر کړم. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زمونږ په چینل کې نوي دي او زمونږ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې تاسو معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، د پښتو هغه مشهور اداکاران چې محمد حسین سواتي او جهانګیر خان چې تاسو به ډیر ښه پیژنئ چې د پښتو فلمونو کې به یو ځای کار کړو او دواړو ډیر زیات مینوال دي. محمد حسین سواتي د جهانګیر خان نه ډیر زیات خفه دی او ډیر زیات ګیلمن دی. څو ورځې مخکې محمد حسین سواتي په یو انټرویو کې ویلي دي چې جهانګیر خان ډیر ښه فنکار دی او د فن یو بادشاه دی او ډیر د کمال فلمونه جوړوي او ډیر ښه رول کوي. د دغې په وجه د خلکو په زړونو راج کوي او ډیر مینوال یې دي. او محمد حسین سواتي په یو انټرویو کې دا هم وویل چې جهانګیر خان ډیر بیکاره سړی دی او د یوې روپۍ هم نه دی. نو دوستانو اصلي وجه څه کیدی شي؟ نو دوستانو جهانګیر خان ټول حقیقت بیان ښکاره کړو. دوستانو څو ورځې مخکې د جهانګیر خان یو انټرویو سوشل میډیا باندې شیر شوی ده. د پښتو فلمونو یو نوموړی اداکار ارباز خان سره په انټرویو کې ویل چې دغه خبره د ارباز خان د یوټیوب د چینل نه شیر شوی ده. جهانګیر خان وایي چې محمد حسین سواتي زما یو ورور دی او ډیر وخت نه مو په ډرامو او په فلمونو کې یو ځای کار کړی دی. د محمد حسین سواتي زه یو احسان هم نشم هیرولی او زه احسانمند یم. هغه دا چې د شپې زما د کار اسکیډنټ وشو نو د الله نه علاوه بل محمد حسین سواتي و چې ما ته یې ځان ورسولو او زه هسپتال ته ورسولم او ما ته نوی ژوند میلو شو. زه د محمد حسین سواتي یو احسان هم نشم هیرولی او که زما نه څه غلطي شوي نو د هغې معافي به ترنه وغواړم. ملګرو دغه ویډیو تر د دې ځای پورې وه چې درسره مو شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک او شیر یې کړئ. چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.